دوستانو نن بیا هم غواړم تاسو ته د موبایل سیټینګ کې یو دوه ډیر مهم او ضروری سیټینګز در وښیم. دغه سیټینګ دوستانو په هر انډرایډ موبایل کې شته. اوس به تاسو وایئ چې دې موبایل کې نشته، دې کې نشته، په ټولو ماډلو کې شته دی او ډیر ضروری مهم سیټینګ دی دوستانو. دغه سیټینګ دوستانو اکثره موبایلونو کې غیر فعال وي، ډیسیبل وي. نو دا به څنګه انیبل کوو ټوله طریقې تاسو ته په همدې ویډیو کې درښیم. نو راځو دوستانو د موبایل سکرین. دوستانو کله چې د موبایل سکرین ته راغلی راځو اول نمبر سیټینګ ته. اول نمبر سیټینګ به څه وي؟ تاسو به داسې لاړ شئ، سیټینګز به راخلاص کړئ. سیټینګ کې به راشئ دوستانو داسې ډسپلی برخې ته. ډسپلی چې کله راخلاصه کړه دوستانو داسې به تاسو راشئ ایزي موډ. ایزي موډ به دې نه داسې راخلاص کړئ او اپلای به کړئ. که چیرې تاسو وغواړئ چې خپل د موبایل آیکن یې داسې غټې وښئ، بیرته که غواړئ دوستانو چې همدغه سیټینګ بند کړئ، بندولی هم شئ تاسو، بیا به هم راشئ داسې سیټینګ ته. سیټینګ کې به لاړ شئ دوستانو ډسپلی برخې ته او ډسپلی کې به لاندې داسې راشئ ایزي موډ باندې به کلیک وکړئ او دا به داسې سټنډرډ موډ انتخاب کړئ او بیرته به داسې اپلای کړئ. دوستانو ستاسو د موبایل آیکن فنډس هر څه بیرته داسې سمال یعنې واړه ښکارېږي. راځو دوستانو دویم نمبر سیټینګ ته. دویم نمبر سیټینګ لپاره به بیا هم لاړ شئ سیټینګز ته او سیټینګ کې به داسې لاندې راشئ، بیا هم ډسپلی برخې ته. ډسپلی به داسې راخلاصه کړئ دوستانو. اخري نمبر آپشن دی سکرین سیور. سکرین سیور به داسې رافعاله کړئ دوستانو. د سکرین سیور څه کار وي؟ کله چې تاسو د موبایل سکرین لاک شي، که چیرې تاسو وغواړئ چې خپل د موبایل په سکرین باندې داسې ډسپلی تاسو ته راشي یعنې سکرین سیور تاسو ته راشي، نو تاسو کولی شئ چې د دې آپشن نه کار واخلئ. نو تاسو کولی شئ دوستانو دلته ورته خپل عکسونه مو کاروئ. فوټو فریم ته به داسې راشئ او بیا به ورشئ سیټینګ برخې ته. سیټینګ کې په هر فولډر کې چې تاسو سره تصویران وي همغه فولډر به ورته انتخاب کړئ. لکه ما ورته پکچر فولډر انتخاب کړی دی او بیا کله چې تاسو پریویو کوئ بیا داسې به ستاسو د موبایل په سکرین باندې د همغه فولډر نه تصویران راځي د ډسپلی په شکل باندې. او که چېرته وغواړئ دوستانو چې دغه آپشن بیرته بند کړئ، بیا به سکرین سیور ته راشئ او دې بټن نه به یې داسې بند کړئ. امید لرم دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. ښه وخت، الله پامان.